بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عصمت الله دمیلی او زما تعلق د چترال نه دی، وادي دمیل. او نن زه خصوصي طور باندې د مفکوره او د هغې مشران خصوصا حیات روغني صاحب او نور چې څومره د هغې کابینه ده او دلته چې څومره کسان ناستې پروفیسران ادیبان، د دې معافي هم درنه غواړم چې تاسو په مخ کې یو دوه خبرې کولو ما ته اجازت میلو شو. په مجبوري د خپل علاقې نمایندګي او د هغه خپل ژبې نمایندګي کولو لپاره مجبور یو، ځکه رالو یعنې د دې قابل نه یم چې تاسو په مخ کې یو دوه خبرې وکړو. سره تاسو ډېر ماشاءالله تقریر یا خبره کول د پروفیسرانو ادیبانو او غټ غټ شاعرانو کاري، خو ما باندې څه تېر شوي دي یا ما چې خپل د یو ورکوټې ژبې دپاره ما څه کړي دي، نو هغه متعلق به یو دوه درې منټ تاسو قیمتي ټایم به والم. سره زما چې کوم ژبه ویل کېږي هغه نن د هغې تعداد 5500 دی، ټوټل پاپولیشن 5500 او 2003 پورې د دې ژبې چا یو ټکي نه لیکلی، یو ټکي. د الله پاک نه لاک لاک شکر غواړم، زه شکر ادا کوم چې زه پیله قسم چې د دې ژبې ما پیله ټکي شروع کړی لیکل. فورم فور لینګویج انیشیټیو څنګه چې زبیر توربیالي صاحب ویلی، ماشاءالله دلته چې دې سټیج کې ولاړ یو نو دغه شانتې خلکو د وجې نه ولاړ یو، زبیر توربیالي صاحب ولاړ دی، نور افلایي چې کوم ادارې دي یا دیو چې کوم البته کوم اداره ده د دې د وجې نه مونږ د هغه علاقې چې هغه علاقه خپل علاقه کې هم څوک نه پېژني یا د دې ژبې نوم خپل په چترال کې څوک نه پېژني، نن هغه ولاړ دی مفکوره کې او بیا داسې ادیبانو او داسې غټ مشرانو په مخ کې ولاړ دی او دوه خبرې کوي، نو دا د دې ادارو د وجې نه مونږ ولاړ یو. سرجي زما د ژبې حروف تهجي 2012 کې ما ترتیب ورکړی دی. پهله ځل دې نه مخکې چا ما تاسو ته وایي چې 2003 نه مخکې چا دا ټچ کړی نه دی الو. د هغې نه پس چې دې باندې چې مونږ کار شروع کړه نو مونږ ډېر زیات تر کانفرنسونه یا میټینګونه یا ورکشاپونه ما او زبیر توروالی صاحب یو ځای کړی دی. او زه نن چې دلته ولاړ یم نو زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې نن دې ورځې پورې ما د دې ژبې 15 کتاب لیکلی دی، چې 15 کتابه د دې 15 کتابو زه مصنف یم. د میلې الفبې نه والا، پروورب نه والا، او یو کتاب زما اوس بالکل پرنټ برابر دی او دې باره کې ما تولید صاحب سم خبره شوی چې د میلې مجموعه شاعري په نوم باندې، او دا هم درته یو ویلی شم ډېر په هغه باندې فخر باندې زه ویلی شم چې 80s 90s پورې د دې زما د دې ژبې 3 یا 4 ګانې داسې وي چې هغه چېرته واده کې ویل کېده، هغه هم نیم پوره نه، او د هغې نه علاوه د هغې شاعرانو هم پته نشته چې دا چا ویلی دی، دا ګانې د دې هم پته نشته فوک چا کړی دی. خو زه د دې په فخر سره وایم چې د دې ژبه پیله شاعر یم چې ما دې باندې شاعري شروع کړی دی، او دې یو شاعري کتاب زما خپل د شاعري کتاب یو مجموعه انشاءالله تیار دی، اوس پرنټ ته ریډي دی، اب هم راځي انشاءالله ډېر لږ وخت کې. نو خپل ژبې مخکې وړلو لپاره، خپل ژبې ختمېدو د بس کولو لپاره لګیا یو، او دې ناچیز د پاکستان سطح باندې 7 انټرنیشنل کانفرنس کې ما شرکت کړی دی، او 3 بهر ملکونو کې ما دې ژبې شرکت کړی دی، په هغې کې دوبۍ او البانیا او دغه هندونیشیا شامل دی. سر یو خبره درته وکړم چې خپل ژبه چې مخکې وړو دې لپاره صرف یو شی ضروري پکار دی چې مونږ د دې شی ډېر فخر کوو چې بای مونږ انګلیش وایو او مونږ بل ژبه وایو، بل ژبه یا فرنچ وایو یا بل څه، په دې باندې مونږ فخر کوو. فخر دې باندې نه پکار دی، فخر دې باندې پکار چې خپل ژبه باندې خبره وکړه، خپل ژبه مخکې ویسه. د دې یو معمولي یو مثال تاسو درکړم، زبیر صاحب خو ماشاءالله تقریبا 25-30 ملکونه کې ګرځېدلی دی ژبې باره کې،
زه د تیر دغه جنوري کې تللی وم د البانیا ده یورپ کې دا کنټري ده وړوکې کنټري ده هلته یو انټرنیشنل کانفرنس و نو زما خپل ژبه ما ته نمایندګي کولو څه تاسو منئ چې زه 14 ورځې هلته وم او په بازار کې به مونږ ګرځېدو نو 10 کسان نه به م تپوس کولو نو یو له به م انګلیش نه ورتله ولې هغه خپل ژبې سره مینه کوي خپل ژبې سره مینه دی هغې حالانکې هغه یورپ کې پروت دی او هغه انګلیش ته ترجیح نه ورکوي او زه په دمیل کې پروت یم او چترال کې پروت یم او پېښور کې پروت یم او زما خپل پښتو او خپل دمیلي مې پرېښودی دی او زه په انګلیش کې خبره کوم او په هغې باندې زه فار کوم نو دا نه دی پکار خپل ژبه چې موږ وړو مخکې نو د هغې مین مسله دا دی چې خپل ماشومانو ته د خپل کور کې د خپل ګاونډیانو ته د خپل استادانو ته موږ دا خبره وکړو چې بهی زموږ بېشک چې کم ترقي کم چې مخکې تلو لپاره کم ژبه پکار دی هغه به م وایو انګلیش به م وایو پښتو به م وایو خپل ځای علاقایي ژبه یا د رابطي ژبې دي خپل ځای دی خو نه خپل ژبه مخکې وړل لپاره ضروري دی چې په خپل کې ژبه کې مونږ کتاب ولیکو د خپل ژبه مخکې وړل لپاره مونږ کوشش وکړو څنګه چې مفکوره دا کوي څنګه زبیر توروالی صاحب چې څنګه وویلې چې دومره لیټ ولې شو داسې ادارې دې نه مخکې ولې نه راتله داسې ادارې نو پکار دی چې مفکوره سره مونږ املا وتړو مفکوره سره مونږ یوځای شو او دا ژبې چې څومره وړې وړې ژبې دی ژبه وړه نه وي خو هسې هغې د کمیونټي وړۍ د په وجه نه مونږ وړه وایو حالانکې زما ژبه ده ما تاسو ویلې چې 5500 کسان ویلې کېږي خو دا هم ژبه ده ژبه پښتو ده چې په کرونو کې د هغه هم ژبه ده ژبه اردو ده چې په کرونو کې د هغه هم ژبه ده خو په دې باندې دا صرف دغه دی فرق دی نو یو ځل بیا زه ستاسو کمیټې ټیم نه علم او دا چې کوم قرارداد اوس نن جوړ شو متفقه طور باندې چې څه قسم قرارداد مخکې ځي یا زما لایق یا زما د اقوام لایق دا ملګري ته زبیر صاحب ته خصوصي پته ده چې زما یو سوسایټي ده دلته د علاقې سطح باندې د هغې زه پرزیډنټ یم او چې څومره خلک پکاري احتجاج دپاره چېرته تلو دپاره یا چېرته پروګرام دپاره نو زه راوستی شم او هر ځای کې نمایندګي یا زما چې څه کولي نو هغې دپاره زه تیار یم او نور تاسو قیمتي ټیم نه علم یو ځل بیا د مفکورې مشران او خصوصا ستاسو ډېر مننه چې دلته راوښتم